د صدا او د صدی خبره کوم دا وای دا د متکلم نقل نه دی بلکې دا. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حمیده و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره ټیپ یا ریډیو یا ټي وي نه سړی یا موبایل نه سړی د آیت د سجدې واوري نو سجده د تلاوت ور باندې لازمه ده او که نه؟ جناب محترمه یو خو لاوډ سپیکر دی. لاوډ سپیکر کې خو علماو باقاعده طور سره لیکلي دا فقط مکبر الصوت دی، دې کې هغه آواز یقیني دی دا ریکارډ کیږي نه بلکې صرف دومره یي چې تیزه نو فلهذا دا مغه یقیني आवाज دی د سړي نو که په دغه سره وک لاوډ سپیکر کې چا سجدي د آیت د سجدي واوري د تلاوت بالکل ور باندې سجده د تلاوت لازمه ده. دا مسئلہ احسن الفتاوا باب سجود التلاوت جلد 4 صفحہ 15 کی لکھی دی. راجح یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر سے سنائی دینے والی وہ آواز خود متکلم کی آواز ہے. دا راجح خبر ده چې په لاؤڈ سپیکر کې کم غږی نو دا د متکلم خپل غږی نو صوت صدی کې تر نه دا آواز نه دی لکه غر کې سړی و کې بیرته سړی تر واپس کیږي. او درته د صدا او د صدی خبره کوم دا وای دا د متکلم نقل نه دی بلکې دا صرف د خپل आवाज دی. او په خلاف د ټیپ ریکارډر یعنی ټیپ ریکارډر باندې چې کوم سجدي د تلاوت دی په دې باندې نه کیږي. ټي وي دا ریډیو دا موبایل دی که په دې باندې چیرته دغه سړی واوري سجدي د تلاوت نو سجده ور باندې لازميږي. نو دا احسن الفتاوا مسله ده. خیر الفتاوا کې لیکلي دي چې بالکل ټیپ ریکارډر او ټي وي او دغه شیانو نه سجده د تلاوت واوري که چیرته هغه ټي وي کې یا په دې ریډیو کې سړی لایف ناس نه یو خدای د چې لایف ناس هغه بیا د مکبر الصوت په شکل کې دی بیا په سړی باندې سجده د تلاوت لازميږي. خو کاغوی یو دا پروګرام اول ریکارډ کړي او بیا وروسته هغه ریکارډینګ چلایي نو بالکل راجح مذهب خدا دی چې په دې باندې سجده تلاوت سړی باندې نه واجب کیږي. خو لیکلي دي چې احتیاط په دې کې دی چې بیا سجده تلاوت وشي ځکه د بعض علما او اقوال دا دي چې دا صوت الصدی غوندې نه دی د هغه आवाज غوندې نه کله کله سړی دشتې تلاړ شي هغې کې आवाज وکړي په تیزه چغه پکې ووایي هغه आवाज دته واپس راشي انعکاس کی نو دا وایي هغه انعکاسي اکثر علما وایي دا هغه انعکاسي شکل دی خو دا وایي چې دا هغه انعکاسي شکل نه دی. احتیاط په دې کې دی چې دا باقاعده طور سره وشي. دا قرنګي فتاوا حقانی مې په وکتل جلد 3 صفحه 251 باب سجود تلاوت د موي بیا د په حواله پیش کړی د فتاوا شامی چې لا تجب بسماعه من الصدا دا وګوره هغه आवाज چې سړی تبیرته په غره کې را واپس شي هغه باندې سجده تلاوت په سړی نه ډبل کیږي و طیر یې مرغنه واوري یا د قرنګي یو حرف سړی وای په دې باندې نه کیږي. خلند او د دا چې د علماو په کې اختلاف دی اگر چې راجح مذهب دا چې ریکارډ والا شی چې ریکارډ شوی هغه سجده تلاوت نه لازميږي او که لایف وي نو بیا بالکل سجده تلاوت په لازميږي. خو خیر الفتاوا ولا مسله زما خوخه ده د مفتی خیر محمد جالندری رحمه الله تعالی هغه احتیاط پدې کې د یو سجده ده خو بس پکار دي سړی وکي. السلام علیکم ورحمت الله.